سلامونه او نیکې هیلې قدرمنو دوستانو، په دې هیله چې تاسو ټول برک رو او خوشحاله اوسئ. که تاسو د اجتماعي کارمند یا سوشل ارګنایزر دندې لپاره مرکې ته چمتووالی نیسئ، نو دا ویډیو ستاسو لپاره ده. په دې ویډیو کې به هغه مهم سوالونه او ځوابونه زده کړئ چې په افغانستان کې د مؤسسو، انجوګانو، بشري مرستو پروژو په مرکو کې ډېر پوښتل کیږي. ښه راغلاست. که په لومړي سر کې خپل ځان راته معرفي کړئ. مننه چې ماته مو د ځان معرفي کولو فرصت راکړ. زما نوم احمد دی. زه د ټولنې د پرمختګ، بشري مرستو او د زیانمنو کورنیو د ملاتړ په برخه کې ځانګړې علاقه لرم. زه د خلکو سره د اړیکو جوړولو، همدارنګه د ستونزو د تشخیص او د مناسب حل لارې موندلو وړتیا لرم. زما موخه دا ده چې د ټولنې د بېوزلو ښځو، ماشومانو او بېځایه شویو کورنیو په ژوند کې مثبت بدلون راولم. ډېره مننه. که په لومړي سر کې راته ووایئ چې اجتماعي کارمند څه دنده لري؟ اجتماعي کارمند د ټولنې د خلکو ستونزې پیژني، هغه ارزوي او د حل لپاره مناسب خدمات او مرستې برابروي. هغه د اړتیا لرونکو کسانو او مرستندویو ادارو ترمنځ د پل حیثیت لري. د مثال په ډول که په یو کلي کې یوه کونډه ښځه وي چې د خپلو ماشومانو د تعلیم او خوراک توان نه لري، اجتماعي کارمند د هغې اړتیا ارزوي او د مرستندویه پروګرامونو سره یې نښلوي. ډېر ښه، ډېره مننه. اوس که دا راته ووایئ ولې غواړئ د اجتماعي کارمند په توګه کار وکړئ؟ ځکه چې زه د خلکو خدمت کول خپل مسلکي او انساني مسؤلیت ګڼم. زه باور لرم چې د ټولنې د کمزورو قشرونو ملاتړ د ټولنې د پرمختګ سبب ګرځي. د اجتماعي کارمند په توګه کولی شم د خلکو ستونزې واورم او د هغوی د ژوند د ښه والي لپاره عملي ګامونه پورته کړم. ډېر ښه. اوس که دا راته ووایئ که یوه کورنۍ ستاسو مرستې ته اړتیا ولري، تاسو به څه وکړئ؟ لومړی به د کورنۍ وضعیت وارزوم، معلومات به راټول کړم او اصلي ستونزې به تشخیص کړم. وروسته به د مؤسسې د پالیسیو او موجوده خدماتو مطابق ورته مناسبه مرسته برابره کړم. د مثال په ډول که یو بېځایه شوې کورنۍ خوراکي توکو ته اړتیا ولري، زه به د هغوی ثبت، ارزونه او مرستو پروګرام ته د شاملېدو پروسه بشپړه کړم. ډېر ښه. اوس که دا راته واضح کړئ چې تاسو د خلکو محرم معلومات څنګه ساتئ؟ د اجتماعي کار یو مهم اصل محرمیت دی. زه به د مراجعینو شخصي معلومات یوازې د رسمي اړتیا او د مؤسسې د اصولو مطابق شریکوم. د خلکو شخصي ستونزې او معلومات به هیڅکله له غیر مسؤلو اشخاصو سره شریک نه کړم. ډېره مننه. اوس که دا راته ووایئ که یو مراجع له تاسو سره شخړه وکړي یا په تاسو باندې غوسه شي، تاسې څه کوئ؟ زه به لومړی د هغه خبرې په حوصله واورم، د هغه احساسات به درک کړم او هڅه به وکړم چې ستونزه یې په ارامه فضا کې حل کړم. غوسه اکثره د فشار او ستونزو پایله وي، نو باید له زغم څخه کار واخیستل شي. د مثال په ډول که یو کس شکایت وکړي چې مرسته یې نه ده ترلاسه کړې، زه به د هغه دوسیه وګورم، وضعیت به وڅېړم او په شفاف ډول به ورته معلومات وړاندې کړم. ډېره مننه. اوس که دا راته ووایئ تاسو څنګه د ټولنې له مشرانو سره اړیکې جوړوئ؟ زه د احترام، روڼتیا او دوامدار اړیکو له لارې د ټولنې له مشرانو سره همکاري کوم. د هغوی نظریات اورم او د پروژو په تطبیق کې یې ګډون یقیني کوم. د مثال په ډول د یوې روغتیایي پروژې پر مهال د کلي له سپینګرو، دیني عالمانو او د شورا له غړو سره غونډې جوړول تر څو خلک د پروژې ملاتړ وکړي. ډېره مننه. اوس که دا راته ووایئ چې تاسې د کور په کور د سروې تجربه لرئ او که نه؟ هو، د کور په کور سروې پر مهال د خلکو معلومات راټولول، د اړتیاو ارزونه او د معلوماتو دقیق ثبت ډیر مهم دی. زه د خلکو سره په درناوي چلند کوم او معلومات په دقیق ډول ثبتوم. ډېر ښه. اوس که دا راته ووایئ که ستاسو مدیر تاسو ته یوه عاجله دنده وسپاري، تاسې څه کوئ؟ زه به لومړیتوبونه تنظیم کړم، د وخت مدیریت به وکړم او هڅه به وکړم چې د ټاکلي وخت دننه دنده په کیفیت سره بشپړه کړم. ډېر ښه، ډېره مننه. اوس که دا راته ووایئ چې ستاسو تر ټولو قوي ځانګړتیا کومه ده؟ زما قوي ځانګړتیا د خلکو سره مؤثره اړیکه ده، همدارنګه صبر، همدردي او د ستونزو حل کولو وړتیا ده. زه کولی شم د مختلفو خلکو سره مثبتې کاري اړیکې جوړې کړم.